په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته هغه که د ایسیسي کارډ یا د ژړ کارډ درلودونکي وي، که د شنه کارډ یا پیوار کارډ درلودونکي وي، ټولو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ و جوړ به یاست. ملګرو، نن خو د سوشل میډیا دور دی. په ټلیفانه باندې دا دونه کډوال خبرېدل یا رابطه کول هم اقتصادي ګرانه تمامېږي او نه دونه اړیکې سره لرو، خو نه دونه بررسي کولی شو. چون سوشل میډیا دور دی، دنیا د یو کلي په شکل کړه. ځینې خلک غلط ریپورټونه خپروي، تاسې اورئ، خو موږ به هغه معلومات چې حقیقت ولري هغه به در تاسې پورې رسوو د دغه ویډیو د لارې څخه. او دغه ویډیو د دې دپاره نه کوو چې پر دې باندې موږ کریډیټ واخلو یا څوک موږ ته پیسې راکوي، نه کومې ادارې د ویندویي کوو، خو صرف یوازې د خپل ولس او د خپلو خلکو د خبرولو ویاندویي کوو یا د هغو د استازیتوب کوو چې خپل خلک په دې خبر کوو. خبره په کیمپو کې نه ده. د کیمپو ټول افغان کډوال هر وخت کې، هغه که په خیبر پښتونخوا کې، که په بلوچستان کې، که په پنجاب کې، که نور په سند یعنی د کراچي په ښار کې افغان کډوال وي، هغه کوم زموږ مربوطه ادارې چې دي، هغه که یونیسیار وي، IOM وي، افغان کمیشنریټ وي یا افغان کونسلګرۍ وي، هغه وخت تر وخته ناستې ورسره کوي، ورسره کښېني، په ټولو موضوعاتو باندې خبرې. خو کوم هغه زموږ افغان کډوال ورونه چې په لیرو پرتو سیمو کې، خاص کر په لوکل ایریا یا په ځایي خلکو سره په کلو کې اوسېږي یا د هغو پر برمو پر مځکو باندې اوسېږي، د بزګرۍ کارونه کوي یا نور شاکه کارونه ورسره کوي، هغه خلک، یو تعداد خلک د خپل لالچ او د خپلو پیسو په خاطر باندې غولوي یا خطاباسي. په دې اړوند باندې ما ډېرې خبرې هم کړې دي، ډېرې ویډیوګانې مې هم کړې دي، خو دا خبرې نه یوازې ما کړې دي بلکې ډېرو افغان کډوالو نورو استازو مشرانو چې ستاسې په کلو، په کیمپو یا په ښارو کې ستاسې نمایندګان دي، هغه د دفترو سره رابطه لري، که هغه چې کوم د کډوالو اړوند ادارې وي، هغو دا پیغامونه ته یې رسولي دي. کله چې په 2024 کې د حکومت پاکستان د خوا څخه پریکړه وشوله چې مقصد د افغان کډوال چې کوم استاد نه لري په نومبر کې هغه باید نور ووځي. موږ تاسې هغه لړۍ ولیدله. اوس په هغه ټیم کې ځینې وکیلان دي د خیبر پښتونخوا او خاص کر په لاهور په دې اسلام آباد کې، دوی پر قانوني اړخ باندې خپل پر ټیک ټاک باندې ځینې ویډیوګانې هغه ټیم خپرولې چې تاسې کارډونه یعنی ولې جوړول، تاسې ته به شناخت کارډونه جوړ شوي وای، ته په دې ملک کې دونه اوسېدلي یاست، دا سوي یاست، دا خبره یې کوي. خو په دا یو موضوع کې زه دونه ډېر معلومات نه پکښې لرم، خو دونه ویای شم چې د حکومت پاکستان حکومت د مهاجرینو کومه معاهده چې په اقوام متحده یا بین الملل کېدله هغه نه ده لاسلیک کړې په 1948 دی که نه 40 کېدله. یعنی پر پاکستان باندې دنیا هم دا پریشر نسی اچولی، حالانکه چې په نور ملکو کې کوم کډوال ورځي هغه د هغو د قانون په مطابق باندې دوی ته د هغه ځای نشنلټي یا اسناد ورکول کېږي. خو دا موږ ته 40 کاله واوسېدلو دا شی نشته. خو ځینې کسان زموږ افغانان دي دغه د وکیلانو خبرې راخیستې دي، ویډیو کلیپونه یې ځینې جوړ کړي دي، خلکو ته وایي چې خوشخبري پوس ولې افغان کډوال د شناخت کارډونه ورکول کېږي. خبره دا ده وروره، هغه په عامه اصطلاح یعنی کلیوالي کې یو متل دی زموږ په سیمه کې، وایي زه دې پر پیرۍ باندې شک لرم ته راته مریدان نیسې. هغه حکومت پاکستان دې موږ پر دا شنو کارډو او پر ژیړو کارډو باندې پرېږدي. موږ شناخت کارډ زموږ څخه ډېرې لرې خبره ده. دا چې په قانوني اړخ باندې څنګه وي هغه د قانون پوهان په دې پوهېږي، خو دغه خلک باید زموږ افغان کډوال ونه غولوي او افغان کډوالو تاسې هم د دغه خبرو ته دونه ترجیح مه ورکوئ. زموږ ستاسې مسله چې ده هغه یوازې نه د یو ادارې ده، نه د یو وکیل ده، نه د ویډیو ده، نه د یو خبریال ده، نه د یو چا کار دی. دا د حکومت پاکستان، افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو کار دی. ملګري ملتونه دا درې جانبه پریکړه چې وشي هغه که موږ تاسې کاډو ته وخت راکول کېږي یا وخت اخیستل کېږي هغه په دې پورې اړه لري. دا خلک چې کومې خبرې کوي پوه شولې د هېڅ ادارې سره نه تعلق شته نه شناخت شته، نه دا د یونیسیار خپل د وس خبره نه ده، دا د حکومت پاکستان
د مرکزي حکومت خبره ده، دا د یو وکیل یا د دې یا د یې خبره نه ده. تر اوسه پورې زموږ ستاسې پر 10 جون باندې 2025 کال کې دا اوس روان دی، په دې کې زموږ ستاسې ټیم معلومیږي چې آیا موږ ستاسې ته نور وخت راکول کیږي یا نه راکول کیږي. نو د ویډیو هدف مې هم دا دی چې د دې خلکو په خبرو کې مه راځئ. دا خلک خالص د ځان څخه د خپل فالوورز د زیاتولو دپاره، خپل د ځان د دغه نامه دپاره، د مخ ته بیولو دپاره، حالانکې دا مخ ته هېڅ ګټه نه کوي. هغه چې مشرتوب کې پاتې سوي هغو ګټه نه ده کړې. نو دا خلک صرف یوازې د خلکو د غولولو دپاره دا کار کوي. بیا هم زما خاص میسج هغو افغان کډوالو ته دی چې په کیمپو کې نه دي، دوی په لوکل ایریاو یا په د ځایي خلکو سره په کلو کې اوسېږي یا پر برمو پر بټیانو اوسېږي. زما هغو ته دا وینا ده چې وروره د چا په خبرو کې مه راځئ. د افغان کډوالو سره چې کومک کوي یونیسیار، دا ډېر مفصل بحثونه دي چې هغه وخت اخلي. زه دونه وخت هم نه لرم چې په ویډیو کې درته وکړم. اولنی حق د کیمپ دی. کیمپ یوازې د مهاجر دپاره دی، هغه که د هر ملک مهاجر وي. نو خبره دا ده، خو بیا هم زموږ غوښتنه د یونیسیار د نورو ادارو څخه دا ده چې زموږ د افغان کډوالو سره تاسې مدد وکړئ. بیا موږ د حکومت پاکستان، یونیسیار، ملګرو ملتونه، IOM، سیر، شارپ، نورې کم لوکلي انجوګانې چې دي، که سوسایټي ده، که ټیکیپ دی، که ترکي ده، هره اداره چې ده، که زموږ کونسلګریانې دي، که زموږ سفارت دی، موږ د ټولو مننه کوو چې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکې مرستې یې کړي دي، لا هم یې کوي. او کم چې زموږ مشکلات دي هغه باید دوی جدي ونیسي او د هغو په حل کولو کې کومک را سره وکړي. د چا په خبرو کې مه راځئ. دغه ویډیو پیغام که په خوله د خلکو سره شریکوئ او که یې فرضاً تر هغو پورې رسوئ، ستاسې هیله او غوښتنه دا ده چې دا تاسې تر نورو افغان کډوالو پورې ورسوئ. مننه.